دلاور جنرال صاحب دا کس غواړي جی تاسو سره ډیبیټ کوئ جی جنرال صاحب محترم دا لاندې کس غواړي تاسو سره ډیبیټ وکړي جی تاسو سره ډیبیټ کوئ جی د پاکستان پاکله جی اور عزت لاله او مکان خو یار بیا مې اوس لخلیچ شي باسي سړی ته ولک تفریح ورکوي او جی مهرباني مانی وروره فدا ودی کې ډیبیټ ک جنرال صاحب ورته جواب ورکاو کما ورکاو دا سړی د 10 منټ پښتني کی پروا نه ما تاسو نه صرف یو دوا کوېشن دی ما ته دا وشي چې پاکستان نه زیاته هیستوري افغانستان لري کنه صحیح شو افغانستان د پاکستان نه مخکې جوړ دی 5000 اورورا که پښتو کې موږ سره خبرو کې هیستوري چې شته وای ځکه هم ما ته وایي چې زه تاسو سره په دې باندې ډیبیټ نه کوم کوم د چا کس سبق ولې دې سره زه ډیبیټ کوم دا زما په خبره باندې کوي خو پښتو نه دی جی همدا دا ډیبیټ هم په پښتو کې وای او دا هیستوري هم پښتو کې وای دې ته پښتو کې چې ډیبیټ چې کنه هغه بیس ډیبیټ او کغواړي چې په انګلیش خبري وکړو نو پښتو به یو سیټ ته کو راځي چې په انګلیش کې خبري وکړو بس شروع هغه څه جنرال او کته کوي یم او یا به پښتو وای او راځي یا چې سوچا انګلیسي شروع کو this is the crypt زما خبره واوره ما ته دا کتابونه انګلیش ویلي مونږ خرو وروره مهرباني ما ته دا وایا چې په افغانستان کې فیمیلز ته سبق الاو نه کوي فیمیلز نه کارو اول هیستوري او ډیبیټ معناو کا پښتو کې بیا پښتو باندې او په انګلیسي باندې ما غږیږي د انګلیسي لغاتونه ما کارو فیمیلز په پښتو کې وای اول هیستوري او ډیبیټ په پښتو کې څنګه توایل شي دا هیستوري او ډیبیټ دواړه پښتو کې معناو خزو تعلیم چې دی خزو تعلیم یو پرېک د اول د هیستوري او د ډیبیټ معناو کا پښتو باندې ښه ما ته سشي ډیبیټ در سره کوم سشي خبره مې ته ډیبیټ معنا پښتو کې ډیبیټ چې کوم دی کنه یو موضوع ته وایي چې یو موضوع واخلئ تاسو په هغه باندې خبرې وکړئ نه ګلخانه ډیبیټ باس کولو ته وایي ځان دا مې درزده کو هیستوري پښتو کې هیستوري ته چي وایي یار زما خبره واوره تاسو د سوال جواب نشم ورکولې نو خیر د څه مسله نشته زه به کوشش کوم غلط لګي پښتو د زده نه د بیت دغه درازي پښتو ما الحمدلله کو حیات ما کو تعالی رمای کو مهرباني حیات بھائی زما خبره واوره زما ورور ته وی خاصه حیات ورور ښه دی بای باندې خو حیات ډیر سخت نخرم کړي و خبر دی د دی بای خبره لک تاسو وایونه مخلاصوي حیات ورور جان زمونږ هم فیملی په خوش کې اوسېږي بیغمه شپ افغانستان ته بم را شمال ته بم غب شپ وو مشکل نشته تاسو په خوش کې پښتو نه دزنه نه ما اصل کې پیدایش کوم د دغه پاکستان دی نو په دی وجه چې کوم دی کنه زما پښتو لګي او مخکې زه دا درته وایم چې اشرف غنی صحیح کاسو که غلط کاسو نمبر 1 صحیح کاسو نمبر 1 نو چې امریکایانو شل کاله چې اوس ما ته یو جواب څنګه راکا مشرف څنګه کاسو صحیح کاسو که غلط مایک اخلاص کا مایک یار تاسو پرېګ د فدا ورورا کا مایکونه خلاصوي بیا مشرف صحیح کاسو که غلط کاسو یو نمبر کاسو ایش مخکې ښه اشرف غنی چې یو نمبر کاسو نو شل کاله تاسو په افغانستان کې جنگ وکړلو د امریکایانو سره صحیح شو شل کاله کې تاسو امریکایان چې کوم دی هغه د پورا دنیا امریکایان د فوج راوستلو په افغانستان کې و جنګولو پښتانه غس نه چا راوسته امریکایان راوستلو ټول دنیا فوج پکې امریکایان صحیح شو هغه راوستلو کومې لارې نه راغلی واوره خو کنه په افغانستان کومې لارې نه راغلی کومې لارې نه راغلو او امریکایان کومې لارې نه راغله په پاکستان لارې من راغل ایاس مخکې ځه او
نو پاکستان آرمی یا پاکستان یا طالبان هغه څنګه ګندا شو هغه ټیم پورې هغه ګندا نه وي چې څو ټیم پر تاسو امریکا سره جنگ کولو نو اوس هغه څنګه ګندا شول چې اوس امریکا نشته اوس پاکستان څنګه ګندا شو آی اس آی څنګه ګندا شو په دې باندې ما لږ پوي کې تاسو روټي چې خوري دا خولې ته وړي که پوزې ته شکر الحمدلله خولې ته ورو بسم الله ورته وایو آفرین په لاس باندې مړی اخلي بیا خولې ته وړي که نه شکر الحمدلله خدای شه مهرباني الله دې عزت وکړه زه به تا د معلوماتو د زیاتوالي دپاره یوه خبره وکړم چې امریکا راغی د پاکستان له لارې راغی پاکستان په یو ټلیفون باندې مشرف نه تنها چې خپل میدانونه خپل لارې خپل فوز هر څه او تا د آرمي خبره وکړه کوم آرمي دا د تا آرمي هماغه آرمي ده چې د امریکانو له راتلو مخکې د امریکانو ټټوان او غلامانو او د امریکانو له تلو وروسته هم غلامان دي نه هغه وخت کې صحیح و نه اوس صحیح دي عافیه صدیقي په 2004 کې دغه د تا مشارک چې ته صحیح ورته وایې دا یې په امریکانو خرڅ که په $15,000 زه چې وایم ګریټ اشرف غني بلا د اشرف غني ور په سر کې اشرف غني تر اوسه افغانه پیغله په امریکانو نه ده خرڅه کړې صحیح ده امریکایان مونږ ووهل امریکایان جمع د پاکستان باداران درته ښیم د فوج پوه شې دا نن ما په جیو نیوز باندې یو راپور واورېده چې سعودي نه غواړي چې عمران خان په واک کې پاتې شي یا جیل نه خوشي شي نو امریکایانو ته یې ویل چې عمران خان موږ نه منو ستاسو دومره محکوم دومره غلام او دومره مزدور حکومت ده چې ستاسو وزیر اعظم د فوز مشر د فوز تنخواه ټوله راکړه ورکړه د تاسو ژوند په امریکا باندې بیا ته دویمه خبره پاکستان آرمي مه وایه پاکستان آرمي مه وایه امریکن کرایه پوز آرمي وایه ستا کوم آرمي پاکستان ایټمي هیواد ده مایک د خلاص زلفونه د جارسم مایک دم خلاص کړم واوره پاکستانی ایټمي پاور دی 3 منټه 14 سکند واوره 3 منټه 14 سکند لک صابر وکړه لالا ګوره دلته ما سره چنګې پنګې مه کوه زلفانو نه د جارسم داسې ګوره که نه دلته ما سره یو بل لکنې تا نه به مې اوس سرمن په دې زلفو ایستلی اجازه ده ګوره وروره زه درته یو خبره وکړم زلفو نه د جارسمه ښه زه تا نه پوښتنه کومه چې پاکستان ایټمي هیواد ده یس نو مایک خلاص که داسې مه کوه جی ایټمي پاور دی 2 منټه او 12 بس انډرسټینډ بس پوه شولم په دنیا کې څو ایټمي هیوادونه دي بل سوال جواب ده بس یس نو 73 اوروره پښتو کې راته وایي 73 چیشته وایي 73 خو موټر سایکل د چاپیزي 125 او 73 جنرال صاحب ټمبم خو خړ وړای دا والا کله ونګینه ماج د باندې جنرال صاحب 2 منټه او 12 سکند افغانستان فینیش ایټمي پاور پاکستان یس واوره کنه دنیا کې ودرېږه دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي ما کې ما بندوي وروره قسم خدای ز تاسو لیوانای کړل ما یاره زی بندولې سم پرېږدی تاسو دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي 73 73 that's a غلبه ده ودري 23 جنرال صاحب نه جنرال صاحب فایزانه وروره زه دا فاریو ته خېږم فایزانه
ودرېږه تا په ایټم بام کې زه لا حول ولا اوس به مې دا بیا د خپل ایمل ولي ته درته لاس کړي ګوره خبرې ته غوږ شه 73 څه معنا اوه او درې دا اوس څه شی سو اوه او درې لاس نه ها اوه او درې اوه او درې لاس نه اوه او درې اوه او درې اوه ضرب درې یوویشت نه نه دا ستا پاس نامه خپل څه لیکلی دی ها نامه نامه دې څه لیکلی دی زما نامه مبین خان نه دا ورسره مخکې دې څه لیکلی دی ولا که مخکې ماته نه ښکاري دا اول نامه دې څه لیکلی دی اول سر کې 73 ودېرش نه درې اویا تا چې کومه مخکې وویلو که نه صحیح دی ودېرش او ګره لاندې ټولو ته پاته ولګېدی چې ما څومره درته ویلو ودېرش 73 ښه دنیا کې درې اویا ایټمي هیوادونه دي جی 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 د لاسو یې نومونه راته واخله نه دی وای جنرال خلک پوه کما اور بھائی یو 15 منټه ما سره راکړه پلیز ولې لکه دلاور وروره دا د لاسو نومونه واخلي ښه ها ما ته دا وښیه پاکستان دی تا سارو خوري پاکستان ز اصل په هیواد نه پیژنم راته نوم واخله د ما ملک ته زما فخر دی یار ته ولې په دې مت خدای دې وکړي چې د تا په د سارو وایي او هغه تا په سارو وایي زه په دې کار نه لرم د لاسو ایټمي ملکونو نومونه راته واخله زه وایم اټمي ملکونه اوه یا اته دي نهم هم پکې نشته اول خو د 24 ملکونه یورپ والا استرالیا 24 معنا دوا او سالور دا شپږ دوا او سالور شپږ شو دا کومي ملک والا دا ښه څلېرش دلته خلک ولیدل څه خدایم غرق که زه پې پوهېږم زه د دغه نه څارمن باسمه تاسو د ما خبره واوره چې په اسمبلي کې دې ودروي نو به ډیبیټ څرنګه کوي بیا به بحث څرنګه کوي په انګلیش کې کا هغه یو ان ته لاړې په افغانستان باندې به غږېږي څنګه هغه خو هلته خو په انګلیش کې غږېږي آفرین په دغه یو ای کې ایران په کومه ژبه خبره کوي ایران په ایرانی کې کوي ای تاندر دی وه ای ملا دې ماته شه خو زه هم په پښتو کې کوم کنه ای تا په زلفو کې درته نه دلته را سره ناست نه وای ما به تا سره کتلي وو دا ډیبیټ کوي دې کې به دا هم کوي درې اویا ملکونه واته ملکونه وروره زه یوه خبره درته کوم بین صاحب زما خبره زه یوه خبره درته کوم 24 ملکونه چې دي کنه دا خو صرف یورپی دي چې دا اټمی پاور دي ټولو بد مه کوه اروپا کې تنها فرانس او لندن ایټمي طاقت د نور نه دي بیا خله لیونیه ته ما نه پېژنې جنرال صاحب ته ما نه تا خود پېژنم والله چې سړی دی د څڼه ته وګوري دی غاټ سړی ته 24 او 40 نه پېژنې ته راغلی دلته ما سره واو درې او دوه خفه کېږي ولې زه خو ګپ در سره وایم خفه کېږي مړه دا ګپ خبره نه زه سیریز په ایټم در سره لګیم ته ما سره ګپ لګې دا سیریز درته وایم کنه نه مخکې وایي غوسه کېږي ولې ته افغانستان څو ملټو کې ختمه زه نه ختموم زه صرف دا درته وایم پاکستانی ایټمی پاور دی 2 منټه او 12 سکنډه چې کوم دی کنه چې کوم مونږ ایټمی پاور ساتو کنه هغه دومره سخت لري هغه کورډ ایریا دومره لکه ستاسو چې کوم کورډ ایریا دی کنه کوم څومره افغانستان دی کنه دا زه یو ټیکنیکل دلاور به ته په خبره پوي وي چې زه په دلاور سره خبره مکو هغه بیا روسه سره غږیږي ولی استعمالوي نه ولی په انډیا استعمالوي نه چې کله ټیم راشي ته به وګورې کنه
خدای دې بې خو باسه په والا کې په ټول عمر استعمال کوي خو یوه خبر اول خو زه په دې 100% یقیني یم 99 ودرېږه 99% زه باوري یم چې هغه سیلاب وړی ده دا 1% چې ته وایې شته نو تاسو یې نسئ استعمالولی مونږ ته یې راکئ چې غول هم در باندې پرې اوس دومره وښیه چې په افغانستان کې اوس څه روان دي ته خو دلته ناست یې په هغه باندې ټیک ټاک باندې ناست یې ته ماته دا وښیه په افغانستان کې څه روان دي څه روان دي اوبه روان دي کونړ سیند ده د بدخشان ده ولې د خپلو خلکو ته نه ښیې چې په بارډر باندې چې کومه د جنګ لګیا دی کوم بارډر چې کوم د خوست سره بارډر لګېږي رکشه بارډر مه ورته فرضي کرښه د ډیورن لاین ده بارډر ولې خلکو ته نه ښیې ته څه شي ورته وښیم چې د پاکستان او د افغانستان د لمنځه چې کومه د جنګ لګیا دی چېرته لګیا ده ته په دې نه خبرې بالکل یې نه خبر یم چې 15 یې درنه ژوندي راوړي او 50 یې وژلي دي ولې نه یم خبر جنرال صاحب بیا دې لکه چې ټرا وهلی ده په خپلو کې اتفاق ولرئ یو ریلګاډی خو جوړ کړي په افغانستان کې ریلګاډی جوړ کړي یو داسې ایرپورټ جوړ کړي دا ماشومانو ته سبق ووایي چې دا ټول په افغانستان کې یو پلاستیک کار والا اشرف غني هغه هم تاسو په جاز کې ودنګولو ودرېږه اشرف غني په جاز کې دانګلي نه دي هغه موږ لیږلی ده زمونږ مشر د زمونږ سپین ږیری د اشرف غني کې به خبرې نه کوې ورسه مریم نواز دې راوله شهباز شریف حل دې راوله آرمي چیف دې ودرېږه لږ صبر وکړه قسم خدای چې دا ورګه اشرف غني جنرال صاحب د مریم نواز کې داسې لږ غوندې مسکی شو چې ولې خو خیر که نه لکه انسان د سړي به سترګې اخوا دوخوا هغه باجوا دې راوله ودرېږه باجوا دې راوله مشرف دې راوله پرویز کیانی دې راوله خو خیر د همالته مردار شو بیا یې راوست پاکستان کې خو نه ده مړ بل رایل شریف دې راوله خو ټول تښتېدلي دي اشرف غني خو د موږ مشر ده موږ په خپله لیږلی ده هلته د ریسټ هغه دپاره چې هغه وکړي استراحت وکړي جنرال صاحب بله خبر د دې په ټول پاکستان کې یو سړی پیدا نه شو چې د قاید بابای چې دی قائد اعظم چې د هغې خپله لور هندو ته ورکوله قائد اعظم یې څه کوي قائد اعظم کله واده کړی چې بیا یې لور هندو ته ورکړله پرېږده مړه سړي عبدالله خدای ته وګوره ما ته دا تاسو د ډاکټر نجیب الله چې دی هغه ولې شهید کړی و بالا یې در په سر کې رنګ دی ورک شه ته د افغانستان په خلکو مه غږېږه لږ صبر وکړه ګل خانه صبر وکړه تا داسې ملک ماته وښیه چې د هغه چیف جسټس ریټایر شي په سبا باندې له ملکه وتښتي لاړ شي یو ملک درسره وښیه او ملک پرېږدي ځه ته نجیب یادوې او بل یادوې نجیب بلا تر په سر کړه پنجاب پاکستان په خدای که د نجیب ابرو ته ورسېږي ما ته دا وښیه چې تاسو هغه څه نامېږي هغه والا داسې دلته ګوره زه یو خبر درته کوم یو خبره درته کوم دلته ګوره یو خبره درته کوم چې ته دلته ودرېږه لږ صبر وکړه زه سوسیال خور زه کمونیست زه نیشنلیست نه یم ته داسې یو افغان سره ناست چې خپل د هېواد سپی له تا سره نه برابروم دا فکر ونه کړې چې زه به دارصدي یو سړی راولم ودرېږه او هغه به دلته کېنوم او تا ته به وایم چې فلانی تر تا ښه افغان ده ودرېږه په ټول عمر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه کنه چې اټم بام دې بیا روغ په دې خوله در منډم پوه شولې لږ صبر وکړه خبره واوره دلته تل یو افغان سره ناست دی قسم مې دې په خدای چې ما د هېواد سپي ته توهین وکړي سپي ته په والله که دې بیا یو هم در پرېږدم یوه خبره دویمه خبره دا ده خپل لیمیټ وپېژنه اټمي هېواد یې برق نه لري اټمي هېواد یې ګاز نه لري اټمي هېواد یې بینډۍ دې په 300 روپۍ کیلو دي اټومي هېواد د برق د په 100 روپۍ یونټ ده اټومي هېواد د فوز تنخواه نشي ورکولی اټومي هېواد خپل خلک په امریکانو باندې خرڅوي صحیح شو اټومي هېواد چیف جسټس دم امریکا ته خوښه ده د فوز مشر دم خوښه ده اټومي هېواد $3.5 ارب
15 میلیونه پاکستانی عرب ډالر ته قرضدار ہے وروره څوک فامیل کې مو څو کسان دي زما فیملی کې څومره کسان دي دا زما پرسنل دی دا زه ولې درته پرسنل لا حول کما پرسنل سورونه دا خلک بل طرف ته دا خلک بل طرف ته ما بوزه د خلک ما جذباتي کوا زما خبره واوره د خلک ما جذباتي کوا چې کومه سپا کیسه دی هغه کوا هغه به نور کسان چې کوم تا نه یاریږي پوه شوې موږ د ستاسو نه یاري ما مجبوره کې در پسې دار سمه مایک بند که دا کارکولیټر ده لاس کسان که تاسو یې لاس ضرب دی 50 لکه ته 1500 لکه روپۍ 1500 لکه روپۍ ته قرضدار سوکمار او زه 15,000 لکه سرمایه لرم یوازې د لوګر مس راوباسم درګر د پې کار لګیا ده داسې مکمل د لیټن بم سره اخلم خدای دې غرق او پرق که ته څه وکړې چې ته راځې ما سره غږېږې کوشه خدای دې خوار که د ما قیمتي وخت دې تباه و برباد که تباک وایه جنرال صاحب اول دی تا نوم ته وګوره مانی چی شته وایي دا اوس نوم د یاره جنرال صاحب په اخیره کې دې ورپام زما ولې مانی خلک د ماما ښځې ته مانی دې وایي د چی شي بیخ جنرال صاحب په مخکې اشارې درته کولې چې نوم ته یې وګوره ځواني ته دې سړی وګوري چې بیا غیرت ته دې وګوري چې داسې مانی تاسو به نه لیوانی کېږم سبا ما بیا ډاکټر ته بوځم زه به بیا سبا ټیسټونه کوم د خدای بلا مصرف به کوم فشار مې 2000 ته وخته جنرال صاحب اول کې ونی ویل زه د خوست یم لیونی دا رامیان دي قابله مو چې زه د لغمان یم ادي 400 غلما با خدای جنرال صاحب